د الله تعالی په نومونو باندې شفا. تیره برخه مو د الله تعالی پیژندګلوي وه. په نننۍ برخه کې د الله جل جلاله نومونه او په هغه باندې شفا ته ډالۍ کړې ده. اول، یا الله جل جلاله. د الله پاک ذاتي نوم دی. څوک چې هر ورځ زر ځله یا الله ووایي، ان شاء الله د زړه څخه به یې ټول شکونه او وسوسې لرې سي. د عزم او یقین قوت به ورنصیب سي. دوهم، یا رحمان جل جلاله. ای ډیر رحم کوونکی ذاته. که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته زر ځله یا رحمان ووایي، ان شاء الله د زړه څخه به هر قسم سختي او غفلت لرې سي. دریم، یا رحیم جل جلاله. که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته 100 ځله یا رحیم جل جلاله ووایي، د ټولو دنیوي آفتونو څخه به وساتل سي او ټول مخلوق به پر ده مهربانه سي.